بلخ کې د نیالګیو کینولو ملي کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چې د مزار شریف ښاروالۍ او جوړې شوې کمیټې لخوا د اقلیمي بدلونونو د زیان مخنیوي او د هیواد زرغونتیا په موخه طرحه شوی و، د مزار شریف سلګونه اوسیدونکو د بلخ مرستیال والي او بیلابیلو نورو ادارو په حضور کې د یوې غونډې په ترڅ کې رسماً پیل شو. په غونډه کې د مزار شریف ښاروالۍ سکتوري رئیس له هیوادوالو وغوښتل ترڅو د نیالګی په کینولو کې همکاری وکړي. از تمام برادرای که به حساب کت ما همکاری کرده تشکر میکنم. خداوند برشان اجر بده. ولی این مورد باید بگویم که هر کس پیشروی دکان خود یا خانه خود یا مارکت خود یا فابریکه خود نهال میشنه باید از نهالهای خود مراقبت و محافظت کنه. به اندازه‌ای که برای ما نهالشانی مهم است، بیشتر از او برای ما محافظت و مراقبت نهالشانی مهم است. په ورته وخت کې هغه کسان چې یاد کمپاین کې برخه اخیستې وه د نیالګیو کینولو پروسه د هیواد زرغونتیا، ښکلا او د ناروغیو مخنیوي لپاره اړینه بولي او له نورو هیوادوالو غواړي ترڅو په دغه کمپاین کې خپل برخه واخلي. دا خو طبیعي خبر ده چې چیرته چې سمسورتیا وي، چیرته چې نیالونه وي، هغه د ککړه هوا هغه کوي صافوي او په زمین کې ډېر او ښکلا وطن ته وربخي او د صحتمندۍ سبب ګرځي. زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا ده چې موږ سره همکاره واوسیږي. لکه څنګه چې موږ دغه نیالونه کېښودل، دا نیالونه 3 مرحلې لري. اوله د دې نیال کېښودل دي چې باید په مناسبه ځایونو کې کېښودل شي. له بلې خوا د مزار شریف ښار اوسیدونکي او کارګران د نیالګیو کینولو له کمپاین څخه هرکلی کوي او د اسلامي امارت یاد اقدام د ستایلو سربیره له مسؤلینو غواړي ترڅو په اوبو ورکولو کې هم جدي پاملرنه وکړي. موږ ډیر خوشحاله سو چې دغه سرسبزي او آبادی د کشور لپاره دغه حکومت امارت اسلامي خدمت کوي او موږ هم ویاړو په دغه سي برنامو باندې د حکومت کې کسان غواړو چې داسې برنامو د آبادی او سرسبزي د وطن لپاره شپه ورځ کوشش وکړو او موږ هم ورسره ولاړ سو. د موږ غوښتنه دا ده چې د شهروان په اساس دغه نیالګی چې اوس مصرف کیږي دغه اوبه باید ترتیب ورته برابر سي چې دغه اوبه باید په وخت موسم کې اوبه ورته ورسیږي. دقیقاً خیلی دماغ خوش است که هم سرک ما جور میشه، دقیقاً اینجا کلان سرسبز میشه. دویم دیگه ما دماغ قسم کار مساعده میشه. گازدار نیاز ما خوش هستیم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې هر کال زرګونه نیالګي کینول کیږي او هغه کسان چې د نیالګیو په پاملرنه کې سرغړونه وکړي د قانوني چلند سره مخ کیږي. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.